د جهنمی انسان دغه درې علامات دي. که چیرې په چا کې دغه درې علامات موجودې وي هغه انسان جهنمی دی. دا قسم ده که زه د خپل ځان دا خبره کوم. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی او دا حدیث په مسند احمد کې راغلی. نو ایز ما وروره او ایز ما خوري دا پیغام ضرور مخته در سره شیر کا. کېدلی سي یو انسان کې د علامات موجوده وي هغه د دې نه توبه وکړي، هغه د جهنم څخه الله محفوظ کړي. ابو سعید خدری رضی الله عنه سره روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جهنم به یو आवाज وکړي چې نن درې قسمه خلک الله ماته داخل کړل، ماته را حواله کړل. اول هغه کس چې هغه ظالم او سرکشه وي، یعنی ظلم کول والا انسان. او دویم هغه کس چې هغه د الله سره شرک کوي، یعنی مشرکین. دریم هغه قاتل چې هغه یو انسان ناحق قتل کړی وي. نو دغه درې کسان جهنم خپل وایي چې دغه درې کسان الله ماته حواله کړي، ماته داخل کړي او جهنم به دا کسان راونیسي او د جهنم چې څومره لاندې ځای دی، زور ځای دی، هغه ځای ته به وغورځوي. الله رب العزت موږ تاسې ټوله د جهنم د عذاب څخه محفوظ